ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ستاسو پام راړوم د نن ورځې تازه لنډو مهمو خبرونو ته. پیل له محمد اشرف غني کوو. د ټاکنو خپلواک کمیسیون یوې باوري سرچینې رسنیو ته ویلي دي چې د ولسمشر غني په مشرۍ د دولت جوړونکي ټاکنیز ټیم تر 50 سلنه ډېرې رایې وړې دي. لا ولسمشر غني وروسته بیا عبدالله په دوهم او ګلبدین حکمتیار په دریم ځای کې ځای لري. ټاکنو کمیسیون وایي راتلونکي اونۍ به سل په سلو کې د تیرو ولسمشرۍ ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. د یاد کمیسیون مرستیال عصمت الله مل وایي په 7 ولایتونو کې چې د رایو بیا شمېرنه او تفتیش د اعتراضونو له امله پاتې وو په ټولو هغو کې به نن دا پروسه پای ته ورسیږي. مایک پامپیو امریکا له افغانستان سره د هند د همکاریو ستاینه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي چې دوی له افغانستان سره د هند له همکاریو منندوی دي او د دغه هیواد رول د افغانستان په پرمختګ کې مثبت ارزوي. حمدالله محب د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب هند ته تللی دی. امنیت شورا وایي چې نوموړی به په دغه هیواد کې له هندي چارواکو سره د سیمې د وضعیت په اړه په یوه مهمه غونډه کې ګډون کوي. نوموړی تر دې وړاندې په ایران کې و او د سیمه ییز امنیت په کنفرانس کې ګډون کړی و. په منځ کې یو څو خبرونه له پاکستان راخلو. د پاکستان پخوانی پوځي دیکتاتور رئیس جمهور پرویز مشرف ویلي چې محکمې د په اړه پریکړه د شخصي دښمنۍ له امله کړې. بلخوا د پاکستان پوځ هم د محکمې د پریکړې په وړاندې چې مشرف یې په مرګ محکوم کړی غبرګون ښودلی. عمران خان د پاکستان لومړي وزیر عمران خان ویلي چې په افغانستان کې د سولې راتلو لپاره او د روانو مذاکراتو د کامیابېدو لپاره له افغانستان سره مرسته کوي. یو خبر له امریکا راخلو. د امریکا د استازو جرګې یا کانګرس ولسمشر ډونالډ ټرمپ له واکه د ناوړې استفادې او د خنډ سره د کانګرس د کارونو مخ کولو له کبله استهزا کوي. پر هغه تور دی چې له خپل اوکرایني سیال سره په ټلیفوني تماس کې د امریکا له ګټو خلاف څرګندونې کړې دي. محمد اشرف غني ولسمشر غني د استاد ګل زمان په ګډون 50 عمر خوړلو هنرمندانو سره نغدي مرسته اعلان کړه. له دغو 50 هنرمندانو هر یو سره به 50 زره افغانۍ نغدي مرسته کیږي. حنیف دانشیار وروسته تر هغه چې د ټاکنو کمیسیون د یو غړي حنیف دانشیار په اړه هغه اسناد افشا شول چې له مخې جوتېږي نوموړي د یاد کمیسیون د غړیتوب لپاره قانوني سن نه دی پوره کړی. اوس د عبدالله ګلبدین حکمتیار او رحمت الله نبیل په مشرۍ ټاکنیزې ډلې وایي چې لویه څارنوالی دی د دغه کس په اړه تر پلټنو وروسته قانوني اقدامات وکړي. د ټاکنو کمیسیون د غړیتوب لپاره د 15 کلونو عمر لومړنی شرط دی. نوموړی دغه راز د دولت جوړونکي ټیم پر ملاتړ هم تورن شوی دی خو دانشیار دا راپورونه رد کړي. په هر حال دا و د نن ورځې تازه لنډ او مهم خبرونه. تر بیا چې ستاسو چوپړ ته راځم په لویو بخښونکي خدای مو سپارم. د الله په امان.